نن د زمرک او ګلالۍ لپاره ډیره نیکمرغه ورځ ده. د دوی دواړو بچی نړۍ ته راغلی. له دې وروسته به د دوی لپاره د یوې کوټې دا کور تنګ وي، خو د 2 کوټو کور کرایه ورکول هم اسانه او ارزانه نه دي. د ګلالۍ ملګرې زرمینه یو ښه نظر لري. وایي دوی کولی شي د BBS په وسیله ارزانه دولتي کور واخلي. د ارزانه کورونو اجازه لیک یا Wohnberechtigungsschein یا په لنډ ډول BBS درلودل د ارزانه دولتي یا نیمه دولتي کورونو د کرایه کولو لپاره شرط دی. دا اجازه لیک د یو کور د اوسیدونکو د شمیر په اندازه د کوټو لپاره اخیستل کېدای شي. په دې ډول ګلالۍ او زمرک د 3 کوټو لپاره BBS ترلاسه کولی شي څو هر یو ته یوه کوټه ورسیږي. ګلالۍ او زمرک ټول سندونه تیاروي او د خپلې سیمې د کورونو ادارې یا Wohnungsamt ته یې وروړي. دوی اوس د BBS سند له ترلاسه کولو وروسته د کور لټون کوي او د هغو کرایي کورونو اعلانونه ګوري چې BBS غواړي. البته دوی ته له BBS سره هم د کور موندل سخت دي، ځکه په ښار کې ډیر خلک اوسیږي. ځینې وخت ډیر کسان د یو کور غوښتنه کوي، ځکه خو د کور خاوندان یا شرکتونه وایي ټول اړین سندونه تسلیم کړئ او زغم ولرئ. له څو میاشتې لټون وروسته ګلالۍ او زمرک توانیږي یو کور ومومي. دوی هلته ورکډه کیږي او نوی ژوند پیلوي. د BBS په اړه د نور معلومات لپاره د هندبوک جرمني ویب سایټ وګورئ.